د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو له کبله 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په ختیځ کې د دغه ولایت چارواکو ویلي چې 15 تنه نور هم د واورو لاندې ورک دي او د پیدا کولو هڅې روانې دي. طالبانو له مرکز څخه سمدستي ولایتي ادارې ته امر ورکړی چې د ژغورنې ټیمونه د چټک سیمې ته ولېږدوي ترڅو مړي انتقال او په واورو کې د ګیر شویو خلکو مرسته وکړي. طالبانو ویلي چې د قربانیانو له کورنیو سره به مرستې وکړي. دا لومړی ځل دی چې کونړ کې د واورې د ښویېدو له کبله دومره شمېر کسان خپل ژوند بایلي. تر دې وړاندې په سالنګونو کې هم پرلپسې د واورې د ښویېدو پیښې رامنځته شوي چې له کبله یې ځینې کسان مړه او ټپیان شوي دي. سږکال افغانستان کې ژمی خورا سخت دی او ډېرو ولایتونو کې زیاتې واورې شوي دي. په واورو پوښل شوي د افغانستان لوی غرونه کله ناکله لویو سیلابونو ته هم لاره هواروي. د واورو له ښویېدو سربیره په ساړه موسم کې د خلکو ژوند هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او ډېر داسې کسان شته چې د سهار او ماښام نه لري او ترخوا یې نشي کولی د خپل ځان او کورنۍ د ګرمولو لپاره شرایط برابر کړي.